نو طالب ناسو د خپل استاد نه درس وایو. نو په دې مفید طالبین کې یو مقوله راغله په هغه کې لیکلیو من جد وجد، چا چې کوشش وکړو نو د خپل کوشش چې څومره کوي اب ان شاء الله پیدا کوي. دا مقوله چې وکتله نو دا طالب کتاب بند کو. استاد ورته ولې کتاب بند کو؟ وای بس استاد چې دې کتاب کې راغلي دي دا ټول رښتیا دي او د دروغ خبرې پکې نه لیکلي، چې لیکلي چې من جد وجد چا چې کوشش وکړي دی وای پیدا کوي، چا چې طلب وکړو دی هغه سیس پیدا کوي. نو زه زم خپل کوشش کوم، خپل خواري کوم چې زه هغه سیس حاصلول شم کنه د کوم سیس چې زه کوشش کوم. بس طالب کتاب بند کو بیرون وته نو چې لاړو د باچا دربار ته. د باچا دربار ته ورغی. باچا صاحب ته وای باچا صاحب وای ما پیژنې وای و پیژنې وای زه څوک یم؟ وای چڼه یې کنه د مدرسې چڼه یې سبق وای. وای خره غلم یو سیس درنه غواړم. وای څه سیس غواړي؟ وای زه ځوان شوم او استاد لورم پیغله ده او غواړم استاد لور سره نکاح وکړم. نو باچا صاحب ډېر زیات چې یو چڼه د مدرسې طالب راځي د اوس ما سره نکاح کوي. نو په دې وخت کې باچا چې دی باچا ورته چې دا کار خو نه کیږي الکه راشه ګوره وبدي و دا طالب ورته وایي چې باچا صاحب خفه کېږم ما چې درنه کومې پوښتنه وکړله دا د هغې جواب نه دی. جواب صحیح جواب راکړه چې وهم دی دا د دې جواب دی. سوچ درنه څه پوښتنه وکړي د هغې جواب ورکړه ښه. نو بیا ورته دغه باچا صاحب بیا غوسه شو چې هلکه ځه که نه وایي دا هم جواب نه دی سم جواب راکړه. هلکه ګوره عسکر به در پسې راولم ګوره وایي دا هم جواب نه دی. اخر کې باچا ته هم شو وزیر راوغوښته. وزیر ته چې و وزیره دا چڼه راغلی دی د دوړو په حیثیت نه دی او دی راغلی اوس زما د لور سره واده کول غواړي زه سره څه وکړم؟ نو هغه وزیر چې باچا صاحب ته ویل چې باچا صاحب خفه کېږم دا خو چڼه دی او که ته د سره زور او زیاتې کوي په عسکرو ډبې خلک به در پورې وخاندي چې لوی باچا ته ګورئ یو چڼې سړی راوستې ده. داسې کار وکړئ یو غټ او خطرناک شرط ورته کېږده چې دی نشي پوره کولی. بس دی به درنه لاړ شي شرط به پوره نه کړي ستا د لور سره بل څوک نکاح وکړي. باچا وایي چې صحیح ده ښه مشوره دې راکړله. بس د طالب ته وایي چې طالب جانه لور در کوم خو په یو شرط. وایي څه شرط دی؟ وایي شرط دا دی ته به داسې کار وکړي چې یو غټ بکس ورته ورکړو صندوقونه چې موږ تاسو پکې بسترې کېږدو دا غټ بکس ورکړو چې دا به راته د سرو زرو نه ډک راوړي. بس طالب ورته چې میغمه شه زه درته راوړم که. بس دا طالب چې وکنه روان شو. کله چې روان شو نو هغه بکس ځان سره واغستلو. نو چې کله راغی بیرون هغه بکس واغستلو په مدرسه کې کېښودلو. راغی د یو وزیر کور ته دروازې ټک ټک کړله. هغه ورته ووته څه خبره ده؟ هغه ورته چې زه د باچا زوم یم. داسې ورته نه وایي چې باچا لور راکړې دی یا نه ده راکړې. بس ورته چې د باچا زوم یم. هغه فکر ښه چې باچا زوم یې نو څه شی کوي؟ وایي چې باچا زوم یم راغلم لږ سره زر مې پکار دي سره زر راکړه. هغه چې کېدای شي د باچا زوم به یې سره زر مې پکار دي برابر سره زر یې اخیستي دي ورکړي چې دا باچا زوم ته چې نه ورکړي نو چاته به یې ورکړي. دا یې اخیستي دي ویې صندوق کې کېښودل. بل وزیر کور ته ورغلی. د وزیرانو سره په کورونو کې سره زري ورته ویل چې زه د باچا زوم یم. ښه د باچا زوم یې و خو څه غواړې؟ لږ سره زر مې پکار دي. هغه چې د سره زر نه ورکړي نور به چاته ورکړي. بس سره زر یې ورکړل او د راوړل خپل کور کې. اوس خبر نه دی چې رښتیا هم د باچا زوم دی که نه. خو ډېرو مالدارو خلکو باندې وګرځېدلو او اخر کې دا صندوق چې و دا یې د سرو زرو نه ډک فول شو. چې کله فول شو راغی هغه صندوق یې چیښی او دا د سرو زرو نه ډک. په دې وخت کې د مدرسې نور چڼې ځان سره یو ځای کړې طالبه چې راځئ وایي څه خبره ده؟ دغه بکس یې پرې ونیولو وایي راځئ چې د باچا دربار ته ځو او د باچا د لور سره مې چې دی که نه باچا سره مې شرط لګولی چې زه به د لور سره نکاح کوم او هغه شرط مې پوره کړو. اوس به لور راکوي. نو په دې وخت کې چې دی که نه بکس یې را روان کړی طالبان دي او بس بکس یې دربار ته را درنه کړو. چې بکس دربار ته را درنه کړو د باچا د فکر هم نه و چې دی بکس را درنه کړي او د سرو زرو نه به ډک کړي. نو په دغه وخت کې چې ویې کتل چې بکس دی او د سرو زرو نه ډک دی نو باچا ډېر زیات حیران شو چې دا څه غم دی چې ما چې دی به سره زر پوره نه کړي او دومره ډېر سره زر به دی دا کمه کوي. وزیر راوغوښتلو چې وزیر راشه که نه د پلار خو دې بیا راغلی چې ده خو صندوق د سرو زرو نه ډک کړی دی که نه اته چې دا به سرو زرو نه ډک نه کړي. نو وزیر ورته چې دا یې د کمه کړل دومره ډېر سره زر دې د کمه کړل. هغه ورته د کمه مه پرېږده چې د هر طرف نه مې کړي لور راوباسه ما ستا د لور هغه کوم شرط چې و هغه مې پوره کړی دی. نو باچا اوس وزیر ته مخ ور چې و وزیر اوس ورسره څه وکړم؟ نو وزیر چې دی باچا ته وایي چې باچا صاحب خفه نه شي چې دا طالب په وړو کې ځان باندې دومره کولی شي دومره غټ بکس سره د سرو زرو نه ډک کړی دی نو دومره ډېر څه زر خو ولاکه وزیر ورته چې ما سره مې نو چې ده ته لور نه ورکړي نور به چاته ورکړي. دا خو د دنیا په دې وخت کې ټول مالداره سړی دی بس لور ورکوه. نو باچا صاحب ورته چې بس مولوي صاحب راوله چې نکاح دې وتړي او زه به خپله لور درکړم. بس هغه چڼې ورته د سره زر هم واخله او ستا لور سره نکاح هم نه کوم. ولې نکاح نه کوې؟ وایي نکاح ورسره ځکه نه کومه ما یو څه وخت مخکې په خپل استاد سره کتاب ویلو په کتاب کې مقوله ده راله من جد وجده چا چې کوشش وکړو او طلب یې وکړو د هغه به حاصل کړي. ما دې مقولې باندې تجربه کوله چې دا رښتیا هم حاصلېږي که نه. ما صرف فقط دا ازمویله چې زه کوشش کوم یو څیز حاصلولی شم که نه. نن راته ثابته شوله چې څوک هر یو څیز د کوشش کوي هر یو څیز د خواري کوي اگر که هغه هر څومره سخت وي اگر که هغه د باچا د لور سره واده کول ولې نه وي. اوس چڼې ته ګوره د باچا د لور سره واده کولو ته ګوره او یو غټ صندوق سرو زرو ډکولو ته ګوره. ما جدوجهد وکړو کوشش مې وکړو بس الله تعالی راته د باچا لور نصیب کړه. زما ستا د لور سره نکاح کول مقصد نه و. ما صرف معقوله معلوموله چې دې باندې زه تجربه وکړم. بس ما خپل مقصد چې هغه مې حاصل کړو.